بالاخره کرزی راضي شو له طالبانو یې نن ځانګړې مننه وکړه. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا زیاتو معلوماتو لپاره راسره ویډیو تر پایه وګورئ. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په یو پیغام کې له طالبانو څخه مننه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې ویلي دي چې د حکومت له لوري د سیاستوالو او نورو شخصیتونو د راستنېدو په هکله د کمیسیون د جوړولو پریکړې خوشحاله کړی دی. ښاغلي کرزي ویلي دي چې د افغانستان د ملي یووالي د ټینګولو په هڅه کې دی. دا و نننۍ زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.